ایمان پلورونکي. اویایمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو، په تیره برخه کې تاسو واوریدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله هلته په فلسطین کې و او حالات ډیر ګډوډ وو. هلته په مصر کې غدارانو سر راپورته کړی وو او بیا هلته د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ورور په سودان کې له ماتې سره مخ وو. خپل لښکر یې ګډوډ او د سودان په دښتو او بیابانونو کې له سودانیانو او نورو غدارانو سره لاس او ګریوان. او دا مهم واوریدل چې د تقی الدین لښکر د سودان په دښتو کې په کوچنیو ګروپونو باندې ویشل شوی و. او هلته چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته دا خبرې واورول سوې، نو هغه ډیر په اندېښنه کې شو. ورونو، موږ په سودان کې وو او عطا الحاشمي یو مجاهد و چې د یوې ډلې مشري یې کوله. د هغه دنده دا وه چې د خوراکي موادو کاروان چې له مصر څخه راځي د هغه ساتنه به کوي. اوس نو عطا الحاشمي له یوې پیښې سره مخ شو. هغه دا و چې یو سپین ږیری او دوه نجونې راغلې تر دوی پورې او هغو نجونو له عطا الحاشمي سره خبرې پیل کړې. ورونو، د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې غازیانو د هغه سپین ږیري سړي پښې وتړلې او بیا په آس باندې وتړل او هغه آس خلاص کړ. ورونو، عطا الحاشمي یو غازي ته وویل چې په آس سپور شي. هغه غازي په آس باندې سپور شو. عطا الحاشمي دواړه نجونې یو ځای جوختې ودرولې او دوه غازیان یې د غشو سره راوغوښتل. غازیانو ته یې وویل چې هغوی غش په لیندو کې کېږدي او د نجونې ټانډې په نښه کړي. بیا یې آسپاره غازي ته وویل چې ځان منډې ته چمتو کړي. ورونو، په آس پورې تړلی سړی په دې باندې ښه پوهېده چې که چیرې آس منډه کړي نو د ده به بیا څه حالت وي. عطا الحاشمي هغه درې واړو ته وویل زه یو ځل تاسې ته وایم چې خپل ځان سم را وپېژنئ او خپل مقصد بیان کړئ، که نه بیا د بلې خبرې وخت نه درکول کېږي. خو ورونو، چوپوالی په ټولو باندې خپور سو. دواړو نجونو خپل ملګرو ته وکتل چې د آس پورې تړل سوی و، په ځمکه پروت و. درې واړو په سترګو کې سره سلا مشوره وکړه. نو سړي وویل زه د خپل ځان په اړه باندې یو څه درته وایم او ځان درته معرفي کوم. عطا الحاشمي هم ورغی او د دې سپین ږیري خواته کېناست او هغه ته یې وویل که رښتیا بیان راته وکړې نو بېرته دې خوشي کوم. هغه سړي عطا الحاشمي ته وویل او د کاڼي په شان سړی، زه د ګلانو په شان باندې دوه نازکې نجونې تا ته خوشي کوم او ته هغه په غشو باندې ولې. هغه ته له ځان سره وساته او لرې ځای ته ولاړ شه. که دا باید درته کمه ښکاري نو نور څه غواړې، هر څه چې غواړې زه یې درکولی شم. که د سرو زرو غوښتنه دې وکړه د ماښام څخه مخکې به یې درته راورسوله. خو ورونو، عطا الحاشمي یو مجاهد و، ټینګ ایمان او عقیده ورسره وه. د دنیا هیڅ لالچ او پیسو دی نه سو غولولی. عطا الحاشمي پورته شو او اسپور غازي ته یې وویل چې آس څو ګامه وړاندې بوځه چې دا سپین ږیری هم پسې کش شي. آس روان شو نو سوداني چیغې کړې. عطا الحاشمي حکم وکړ چې آس تم کړه. بیا هغه سړي ته ورغی او ورته ویې ویل سمه خبره وکړه. هغه سړي ومنله چې زه د سودان جاسوس یم او صلیبیانو راته روزنه او ټریننګ راکړی دی. د نجونو په هکله یې وویل چې هغه مصریانې دي خو صلیبیانو د ورانکارۍ لپاره روزلي دي. عطا الحاشمي د هغه پښې راخلاصې کړې او بیا یې ځینې پوښتنې ورڅخه وکړې. ورونو، بوډا وویل چې موږ ته دا دنده راسپارل شوې چې د نجونو او سرو زرو په واسطه په سودان کې خپاره شوي مجاهدین ووژنو او بیا یې خپل ملګري کړو. که داسې ونه شي نو ژوندي خپلو کسانو ته باید موږ په لاس ورکړو. بیا یې وویل چې تاسې د کاروان لاره داسې کلکه ساتلې چې صلیبیانو سره له ټولو کوښښونو هغه تر خپلې ولکې لاندې رانهوسته. نو هغه ته د دې نجونو سره یو ځای وظیفه ور وسپارل شوه چې عطا الحاشمي خپل کړي، یا دا چې ژوندی یې راولي او که نه کېده نو ودې وژني. ورونو،
هغه سپین ږیري ورته وویل خو زه حیران یم چې تاسې د دې ښکلو نجونو په لیدلو هم زموږ د خبرو اترو تر اثر لاندې رانغلئ او سمدستي راباندې پوه شوئ نو ای مجاهده ولې تا دا دوه ښکلې نجونې قبولې نه کړې ورونو د فولادي عزم او کلکې عقیدې والا مجاهد عطا الهاشمي ورته وخندل او بیا ورته وویل زما ایمان او عقیده دومره خامه او کمزورې نه ده چې په داسې شیانو به خرابه سي عطا الهاشمي دواړه نجونې هم راوغوښتلې زیاتې خبرې کوونکې نجلۍ وویل چې زموږ سره به اوس سره بیا او چلن کېږي عطا الهاشمي د نجلۍ په ځواب کې وویل سبا سهار به هغوی خپل مشر سالار تقي الدین ته استول کېږي هغه درې واړه خپلو غازیانو ته وسپارلې او ورته ویې ویل چې جلا جلا یې سره وساتئ کله چې د هغوی لټون او تلاشي واخیستل سوه نو د درې واړو څخه خنجرونه راووتل او د سړي سره یو پړی پوډر هم چې په هغې کې حشیش تړل سوي ورونو په همدې حالت کې لمر پرېوت چې د هغه د ټولي یو ګروپ راورسېد هغه خپل غازیان هر لوري ته خپاره کړي وو هغه ټولو ته وویل چې دا ورانکاري جاسوسان دي کېدای شي د هغوی ملګرو ته معلومه شي چې دوی نیول سوي نو د هغوی د خلاصولو لپاره کېدای شي حمله هم وشي د دې خبرو څخه وروسته هغه ویده شو هغه ځای لوړ او ژور و هغه د خوب څخه مخکې وکتل چې درې واړه په څه حالت کې پراته دي خو هغه د غونډۍ په یو اړخ کې پرېوت چې خپلو ملګرو نه شوی لیدلی هغه سمدستي ویده شو ځکه ستړی و خو لږ وروسته را بیدار شو او په ذهن کې یې دا راوګرځېدل چې دا دوه نجونې څومره ښکلې او څومره معصومې دي او صلیبیان هغوی څومره خراب استعمالوي که دا دواړه په کوم مسلمان کور کې پیدا سوي وای نو هغوی به د ښکلو ناوو په شان باندې واده سوي وای هغه ته په دې حالت کې خپله مېرمن ور په یاد سوه چې په څه ډول د هغه کور ته راواده سوې وه څومره په عزت او وقار سره د ده په کور کې اوسېده د هغه په خیال او تصور کې خپله مېرمن راغله او د ډرامې په شان حالت ورته پیدا شو هغه د خیالونو او تصوراتو په دنیا ورګډ شو په دې ورانه او ویجاړه دښته کې دې خیالونو او تصوراتو په هغه باندې نشه راوسته ورونو په داسې دښتو او بیابانونو کې مجاهدین په همداسې خیالونو کې خپل وخت تېروي خو په دې وخت کې سپوږمۍ راوخته او هر لوري ته روښنایي خپره شوې وه سپوږمۍ د جادو په شان باندې کار وکړ او هر لوري ته یې داسې اثر وغورځاوه چې د مرګ خطر د خلکو له ذهن څخه وځي عطا الهاشمي راپورته سو او په هغه لوري ولاړ په کوم ځای کې چې دواړه نجونې پرتې وې هغه په داسې شکل ولاړ لکه خپل کسان چې ګوري او حالت یې معلوموي هغه دواړه نجونې یو ځای پرتې ولیدې او شاوخوا یې مجاهدین پراته وو د نجونو ملګری د دوه درې غازیانو په حلقه کې پروت و خو ورونو عطا الهاشمي په خپله پښه باندې د یوې نجلۍ پښه زور کړه نو د هغې سترګې خلاصې شوې هغې وپېژند نو راپورته سوه د عطا الهاشمي سره روانه شوه نجلۍ په دې ډېره خوشحاله وه چې قومندان د هغې د حسن او ښکلا تر جادو لاندې راغلی نو په خوښۍ ورسره روانه سوه خو ورونو عطا الهاشمي خپلو همسنګرو ملګرو ته کتل چې څومره په بې پروایي سره ویده دي چې یوه نجلۍ ورڅخه پورته کړی شوه او دوی پرې خبر هم نه دي خو خیر د هغه د غوسې په ځای باندې په خپلو کسانو باندې رحم راغی چې په داسې دښتو او بیابانونو کې جګړه کوي هغوی پرته له الله جل جلاله څخه د بل چا تر کنټرول او څارنې لاندې نه وو ځکه چې مرکز یې ختم شوی ورونو عطا الهاشمي نجلۍ خپل د ملاستې ځای ته بوتله د هغې په سر پوړنې نه و د سپوږمۍ رڼا د هغې په ویښتانو باندې داسې لګېده لکه چې د سرو زرو تارونه وي تر ډېر وخته پورې هغه نجلۍ ته کتل او نجلۍ هم عطا الهاشمي ته کتل نجلۍ په خمارونکې خندا او اواز سره وویل زه په دې حیرانه یم چې ته ولې ویرېږې آیا ته ما ته اړتیا نه لرې خو ورونو عطا الهاشمي ورته همداسې پټه خوله کتل نو نجلۍ د عطا الهاشمي یو لاس راونیو او په خپله شونډو یې کېښود بیا یې وویل زه پوهېږم چې تا ولې زه راوستم وخت غنیمت وبوله او د فکر او خیالاتو له دنیا څخه بیرون سه ورونو له عطا الهاشمي سره بیا بله ولوله او احساس موجود و عطا الهاشمي خپل لاس د هغې څخه راخلاص کړ او ویې ویل زه په دې فکر کوم چې ستا پلار به هم زما په شان باندې یو سړی وي زه هم پلار یم زما او ستا د پلار په منځ کې د اسمان او ځمکې تر منځ توپیر دی ستا پلار څومره بې غیرته دی
او زه د غیرت ساتلو په خاطر په دې دښتو او بیابانونو کې خپل اولادونه یتیمان او میرمن کونډه کوم. ورونو دا نن چې د مجاهدینو مشران د جنګونو په اوله لیکه کې جنګیږي او هر ډول قربانۍ ته حاضر دي، د مځکې په سر دی تر ټولو غیرتي خلک چې د الله د دین، د مسلمانانو د ننګ او ناموس او د اسلامي خاورو د ساتنې او سرحداتو د ساتنې او د اسلامي خاورو د ساتنې په خاطر خپل اولادونو یتیمانولو او میرمنو کونډولو ته هم تیار دي. خو عطا الهاشمي چې نجلۍ ته دا خبرې وکړې چې ستا پلار څومره بې غیرته ده او زه د غیرت ساتلو په خاطر په دې دښت او بیابانونو کې خپل اولادونه یتیمان او میرمن کونډه کوم. نجلۍ وویل زما هیڅ پلار نشته، لیدلی به مې وي خو په یاد مې نه ده. عطا الهاشمي وپوښتل آیا مړ سوی دی؟ نجلۍ وویل دا مې هیڅ په یاد نه دي. عطا الهاشمي وپوښتل مور دې چیرې ده؟ نجلۍ ځواب ورکړ دا مې هم په یاد نه دي. زما دا په یاد نه دي چې آیا زه په کوم کور کې پیدا شوی یم او که په کومه خیمه کې، خو اوس د داسې بې خونده خبرو وخت نه دی. ورونو عطا الهاشمي چې یو فولادي عزمه مجاهد و ورته وویل موږ مجاهدین په همداسې خبرو وخت تېروو. زه غواړم ستا په ذهن او تصور کې هم پخواني یادونه را تازه کړم. نجلۍ وویل زه خپله یو ښکلی او حسین یاد او خاطره یم. زه چې لږ وخت د چا سره تیر کړم هغه مې بیا د تل لپاره یادوي، خو زما خپل کوم یاد نشته. عطا الهاشمي ورته وویل خپل ځان حسین او ښکلی یاد نه بلکې بد او خراب یاد وګڼه. ستا څخه ماته د صلیبیانو، سوډانیانو او تش په نامه مسلمانانو د ګناهونو بد بوی راځي. ته چې ماته رانږدې کېږې نو ماته کانګې راځي. تا هیڅ نارینه نه یادوي. ستا په شان د ښځو ښکاریان نن دلته او سبا په بل ځای کې وي. چې کله ورته دویم ښکار په لاس ورشي لومړی یې له یاده ووځي. ستا دا ښایست او حسن د څو ورځو میلمه دی. ته زما په واک او بند کې یې. زه ستا دا غولونکې څېره د تل لپاره بد شکل او بدرنګه کولی شم، خو دې ته هیڅ اړتیا نشته. دا دښته، شراب او بدکاري به تا په یوه کال کې وخوري او داسې مړاوی ګل به در څخه جوړ شي چې خلک به دې بیا لرې غورځوي او څوک به دې نه بویوي. دا صلیبیان او سوډانیان به بیا تا لرې غورځوي او ته به سوال او خیر غواړې. ته به بیا د ډېرو خرابو او بدرنګو خلکو ښکار شي. ورونو عطا الهاشمي داسې اغېزناکې خبرې کولې چې د نجلۍ په خیال، ذهن او فکر کې طوفان او بدلون را پیدا شو. ورونو دا د تقوادار او بادیانته مسلمان او زړور مجاهد خبرې وې چې الله څومره اثر کې اچولی او مسلمان مجاهد قومندان عطا الهاشمي پسې وویل زما یوه لور ده چې ستا څخه به 2-3 کاله کوچنۍ وي، خو ته پوهېږې د هغې واده به د یو عزتمند ځوان سره کیږي چې زما په شان به یې په ملا کې توره تړلې او په ښکلي آس باندې به سپور وي. هغه به زما په شان د جګړې د میدان شهزاده وي او زما لور به ناوې کیږي. هغه به د خپل خاوند په زړه او کور حکومت کوي. خلک به زما د لور لیدل غواړي خو هغه به نشي لیدلی. زه به هم په هغې ویاړ کوم. خاوند به هم د هغې سره داسې مینه او محبت کوي چې تر زوړوالي پورې به هم هغه نه ختمیږي بلکې زیاتوالی به پیدا کوي. ورونو دا یو مجاهد پلار و. د نن زمانې د ځینو بې غیرته او دنیا خوښونکو پلرونو په شان نه و چې کله د دې زمانې ځینو بې غیرته پلرونو ته د یو مجاهد لپاره مرکه ور واستول شي نو هغه ورته وایي چې زه طالب یا مجاهد ته نه ورکوم ځکه چې هغه به مړ سي او زما لور به کونډه پاته شي، او یا دا چې هغه مجاهد خو کومه ګټه او کار نه لري نو ولې هغه ته ورکړه. خو ورونو دغسې بې غیرته او سست ایمان والا خلک خپلې لوڼې هغه چاته ورکوي چې په اروپا کې یا سپي مینځي او یا هم د غرب تر اغېزې لاندې خپل ژوند تېروي او په کوم ځای کې کومه غټه رتبه او یا وظیفه ولري او د اسلام د تاریخ خاورو او د مسلمانانو د عزت او فتح هیڅ غم نه وي ورسره. دغسې پلرونه دې د عطا الهاشمي خبرې ښې په غور سره واوري چې یو غیرتي او مجاهد پلار ده او خپله لور همداسې کس ته نه ورکوي چې هغه مجاهد نه وي، د الله د دین لپاره قرباني نه ورکوي، د سنګرونو ګردونه یې سر باندې نه وي لوېدلي
او خپله نازکه ځواني یې د الله دین ته نوي ور وړاندې کړې بل چاته خپله لور نه ورکوي. لله الحمد اوس هم داسې پلرونه شتون لري چې بې له مجاهده خپله لور بل چاته نه ورکوي. آفرین دی په داسې غیرتونو باندې چې د صلاح الدین ایوبي د مجاهدینو په پلونو باندې روان دي. ورونو دا ځینې ننني بې غیرته پلرونه چې خپلې لوڼې د غیرتي مجاهدینو ته نه ورکوي دا مجاهدین نه پیژني. دا د سستو عقیدو والا هغه چاته خپل لور نه ورکوي چا چې خپل خواږه خوبونه د دې امت د عزت عظمت او سر لوړولو لپاره پر ځان باندې حرام کړي او خپل غیرتي او سپېڅلی سر یې په لاس کې نیولی د قربانۍ لپاره. خو ورونو د داسې قیمتي ملغلرو په قدر باندې فقط او فقط زرګر پوهیږي. خیر عطا الهاشمي چې دا خبرې د خپلې لور په اړه باندې هغې نجلۍ ته وکړې بیا یې پسې وویل ستا د لیدلو لپاره به هیڅوک هم په تلوسه کې نه وي ځکه چې ته یو لوڅ راز یې ستا عزت د هیچا په زړه کې نشته او هیڅوک تا د مینې او محبت وړ نه ګڼي. نجلۍ وویل ته ولې له ما سره داسې خبرې کوې؟ عطا الهاشمي وویل زه تا په دې پوهوم چې ستا په شان نجونې او لوڼې پاکې او مقدسې وي. موږ مسلمانان لورګانې د الله جل جلاله رحمت او پیغام ګڼو. که د عصمت او عفت په معنا پوه شې نو پر تا به د الله جل جلاله رحمت راوورېږي. خو په دې نه پوهېږې ځکه ته په هغې مینه او محبت باندې نه پوهېږې کوم چې د روح تل ته ښکته کېږي. ته بدمرغه او بدنصیبه یې تا د خلکو هوس لیدلی خو محبت او مینه دې نه ده لیدلې. عطا الهاشمي ورو ورو غږېده د هغه په اواز کې اثر او اغیز و. خو نجلۍ په دې حیرانه وه چې دا خو د نورو خلکو په شان نارینه دی او د دې ښکلا او حسن ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. عطا الهاشمي د کاڼې په شان سړی هم نه و بلکې په ولولو او احساساتو کې ډوب و. نجلۍ بې حوصلې شوه او ویې ویل ستا په خبرو کې داسې خمار او نشه ده چې ما په شرابو او حشیشو کې هم نه ده لیدلې. زه ستا په خبرو نه پوهېږم خو هره خبره زما زړه ته ښکته کېږي. ورونو نجلۍ ډېره هوښیاره وه ځکه چې د ورانکارۍ لپاره هوښیار او ذهین انسانان غوره کېدل. نارینه یې په ګوتو نڅول او ګډول د هغوی د لاسونو لوبه وه او د ماشوموالي څخه په دې هکله روزنه ورکړل شوې وه. خو ورونو دې مؤمن نارینه د دې زهرجن مار زهر خنثی او بې اثره کړل. خو ورونو په دې حالت کې شپه هم په تېرېدو وه. نجلۍ د عطا الهاشمي څخه بیا ډېرې پوښتنې وکړې چې ځینې په دین پورې اړوند وې. اوس د هغې په خبرو او پوښتنو کې ورانکاري نه وه او دې په طبیعي توګه باندې خبرې کولې. هغې په آخر کې پوښتنه وکړه تاسې به ما ته څه سزا راکوئ؟ عطا الهاشمي وویل زه تا ته هیڅ ډول سزا نشم درکولی. سبا سهار به زه تا خپل مشر سالار ته استوم. نجلۍ وپوښتل هغه به زموږ سره څه سلوک کوي؟ عطا الهاشمي وویل هغه څه به در سره کوي چې کوم زموږ په قانون او دین کې وي. نجلۍ وپوښتل تاسې زما څخه کرکه او نفرت کوئ؟ عطا الهاشمي ځواب ورکړ نه هیڅ کله کرکه نه کوم. نجلۍ وویل ما اورېدلی دي چې مسلمانان د یوې څخه زیاتې مېرمنې کولی شي. که تاسې ما خپله مېرمن وګرځوئ نو زه به ستاسې دین قبول کړم او تر اخره عمره پورې به ستا خدمت کوم. عطا الهاشمي وویل زه تا خپله لور ګرځولی شم. ورونو نیمه شپه ده او یوه ځوانه نجلۍ چې ښکلې هم ده له عطا الهاشمي سره چې په میاشتو له خپلو اولادونو او کور څخه مسافر ده خبرې کوي. دې ته وایي د نفس کنټرول ټینګ ایمان او فولادي عقیده. عطا الهاشمي ورته وویل زه تا خپله لور ګرځولی شم خو مېرمن نه ځکه چې ته زما په لاس کې مجبوره او بندي یې. ته زما هم په پناه کې او هم په بند کې. خو ورونو هغوی په خبرو باندې بوخت وو. د نجلۍ ملګری سړی د 3 غازیانو په منځ کې پروت و خو هغه ویده نه بلکې ویښ و. هغه ولیدل چې قومندان یې نجلۍ له ځان سره راپورته کړه او بیا یې بوتله. هغه په دې خوشحاله و چې هغه به عطا الهاشمي ته دوکه ورکړي. هغه به ووژني یا به یې له ځانه سره بوځي. هغه همداسې په ځمکه د نجلۍ د راتللو په هیله باندې پروت و. ډېر وروسته هغه ولیدل چې د دې په شا او خوا کې پراته غازیان بې پروا او بېهوشه پراته دي. هغوی باید بېهوشه او بېسده وای ځکه چې ماښام هغه دغه مجاهدینو ته په خبرو کې حشیش یا چرس ورکړي وو. د هغه څخه یو پړی حشیش ویستل سوي وو خو یو څه یې په خپل جیب کې پټ کړي وو. کله چې مسلمانو غازیانو هغه وڅښل نو د نه عادت په سبب باندې ډېر کلک
او سخت بې سده او بېهوشه کړه. خو دغه سوډاني جاسوس د تېښتې کوشش کوي. چې ښه زیات وخت تېر شو او نجلۍ بېرته رانغله، نو سړی پوه شو چې نجلۍ هغه لرې نشي بیولی، نو ځکه باید همدلته ځای په ځای باندې ووژلی شي. هغه د ویدو او بېسدو غازیانو څخه یوه لینده او څو غشي راواخیستل او بیا د قومندان په لوري باندې ورغی. د سړي په لوري د عطا الهاشمي شا وه، خو د نجلۍ مخ په هماغه لوري و چې د نجلۍ ملګری را روان و. هغې هم خپل ملګری نه شو لیدلی، ځکه چې هغه د شګو د یو غونډۍ شاته و. کله چې هغه سړی راښکاره شو او لنده یې معلومه شوه، نو په داسې حال کې چې عطا الهاشمي د خپل مرګ څخه ناخبره ناست و. د هغه خنجر په تیکې او په ځمکه پروت و. نجلۍ ناڅاپه خنجر له تیکې څخه راویست او عطا الهاشمي په هغې باندې ورټوپ کړ. خنجر ورڅخه واخلي، خو نجلۍ خنجر د خپل ملګري په لوري باندې په ډېره چټکتیا سره ور وویشت. واټن او فاصله څو ګزه وه. هلته د اواز پورته شو. خنجر د سوډاني جاسوس په شاره کې ونښت چې د دې نجلۍ ملګری هم، خو هغه له لیندۍ څخه غشی خوشي کړ. څرنګه چې غشی په وارخطایي سره خوشي شو، نو ځکه یې نښه خطا شوه او د عطا الهاشمي څخه بل لوري ته ولاړ او ونښت. هغه چې ولیدل، نو غشی د نجلۍ په سینه کې نښتی. هغه منډه کړه، د غشي د ویشتلو په لوري ولاړ. هلته خنجر د سوډاني په شاره کې نښتی او هغه د وتلو کوښښ کاوه. چې کله یې خنجر ویست، نو راپورته شو. عطا الهاشمي له دې ویرې څخه چې په خنجر حمله ونه کړي، یو دم پورته شو او دواړه لغتې د سوډاني په سینه کې ورخوشې کړي او هغه لرې پړ مخې وغورځاوه. په دې لغتو سره عطا الهاشمي هم وغورځېد، خو زر بېرته راپورته سو او ودرېد. خو سوډانی بیا راپورته نه شو، ځکه چې د رګ څخه یې وینې راخوټېدې. عطا ورڅخه خنجر واخیست او د نجلۍ په لوري ورغی. خو ورونو، هلته بیا نجلۍ د خپل ملګري راخوشې شوی غشی په سینه کې نیولی و او په کراره باندې پرته وه. هغه تر دې وخته پورې ژوندۍ وه، خو د غشي ویستلو کوم بندوبست نه و. نجلۍ د عطا الهاشمي لاس ونیو او په لړزېدلي اواز یې وویل: ما ستا ژوند بچ کړ، په دې خاطر خپل الله جل جلاله ته ووایه چې زما روح په خپله پناه کې واخلي، تر څو زما روح زما د بدن په شان په دې دښتو او بیابانونو کې سرګردانه او لغړن نه شي. زما ټول عمر په ګناهونو کې تیر شوی. ما ته ډاډ راکړه چې الله جل جلاله به ستا د دې نیکۍ په بدل کې زما ګناهونه وبخي. زما په سر باندې داسې لاس راکش کړه لکه څرنګه چې د خپلې لور په سر راکش شوی. عطا الهاشمي د هغې په سر باندې لاس راکش کړ او بیا یې وویل: الله جل جلاله دې ستا ګناه معاف کړي. په تا باندې خلکو ګناه کړی، ته بې ګناه یې. تا ته چا د نیکۍ لاره او روښنایي نه ده درښودلې. خو نجلۍ په لړزېدلي او بند بند اواز زر او تیزې خبرې پیل کړې او ویې ویل: د دې ځای څخه لږ لرې د سوډانیانو مرکز دی. هغوی غواړي تاسې ټول ووژني. نو ته په غور سره زما خبرې واوره. ستاسې پوځ اوس دومره خپور شوی چې پرته د مرګ او بند څخه بل څه درته نشي په برخه کېدای. ستاسې د هر قومندان پسې زما په شان نجونې او نارینه اچول شوي دي. تر اوسه پورې ما ستاسې 4 قومندانان وژلي. تاسې د خپل مصر غم وخورئ. صلیبیانو هلته ډېر خطرناک او تباه کوونکی پلان جوړ کړی دی. ستاسې په پوځ او ملکي چارو کې داسې کسان شته چې هغوی د صلیبیانو غلامان او د هغوی څخه کومک اخلي او د هغوی لپاره کار کوي. هغوی ته زما په شان نجونې او سره زر ورکول کېږي. مصر خوندي کړئ او د سوډان څخه ووځئ. د خپل قوم خاینان او غداران او د بل چا غلامان ونیسئ. زه د چا نوم نه پیژنم، خو څه مې چې یاد و هغه مې درته وویل. تاسې لومړی نارینه یاست چې ما ته مو لور وویل. ته ما ته د خپل پلار محبت او مینه راکړه. زه تا ته د هغې دا بدله در کوم چې د خطرونو څخه دې خبروم. خپل خواره ګروپونه راټول کړئ او د حملې د بندولو کوشش وکړئ. په 2-3 ورځو کې به په تا باندې حمله کېږي. د فاطمیانو او حشیشانو څخه ځان وساتئ. هغوی په مصر کې د هغو چارواکو د وژلو پلان جوړ کړی دی کوم چې د صلاح الدین ایوبي ملګري او پلویان دي. خو وروڼو، د نجلۍ اواز په قرا باندې خپکېده او بیا یوه ژوره ساه واخیسته او د تل لپاره چوپ سو. وروڼو، هغه یې ښه ویلي چې د ځینو کسانو یا اوله سمه وي او یا اخره. خو د دې نجلۍ اخره سمه سوه او په خپلو ګناهونو توبهګاره سوه. خو مجاهده، پاک نفسي او پولادي ایمان به دې دښمنان هم درته مسخر کړي. مثالونه یې تاسې خپله اورئ او نور هم را روان دي. ورونو،
چې کله سهار شو عطا الهاشمي دواړه مړي او ژوندۍ نجلۍ له ځانه سره کړل او د تقي الدین په لور باندې وخوځېد. هغه تقي الدین ته ټول حالات بیان کړل او د مړې نجلۍ اخرنۍ خبرې هم ورته وکړې. تقي الدین له مخکې څخه ورخطا او اندېښمن و او په دې خبره نور هم ورخطا شو، خو ویې ویل زه د خپل لور د اجازې څخه پرته شاته نشم تللی. ما یو هوښیار قمندان کرک ته لېږلی دی، د هغه تر راتللو پورې ځانونه کلک کړه. خو وروڼو اوس به ورشو هلته سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته چې هغه په کومو حالاتو کې ده او تقي الدین چې کوم قمندان ور استولی د هغه په لاس به څه ځواب ورکړي. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي د راغلي قمندان په خبرو او راپور باندې ښه غور وکړ، نو بیا خپل مرستیالان او سالاران راوغوښتل او ټول معلومات یې ورته بیان کړل. هغه وویل خپور شوی پوځ بیا راټولول او شاته راتل هم اسان کار نه دی، دښمن به هغوی یو ځای کېدو ته پرېنږدي. په شا تلل به د مصر په پوځ او زما سره په دې پوځ باندې هم بد اثر وکړي او د قوم زړه به مات شي. خو د حقیقت څخه هم سترګې نشو پټولی. خپل ځان ته دوکه ورکول هم خطرناک کار دی. د حقیقت غوښتنه دا ده چې تقي الدین خپل پوځ او لښکر راټول کړي او بیا په شا راشي. موږ هغه ته مرسته نشو ورکولی. موږ اوس د کرک محاصره نشو پرېښودلی او سوډان ته هم نشو تللی. زما ورور ډېره غټه غلطي کړې ده، ډېر غښتلی پوځ تباه او بربادېږي. خو وروڼو په همدې حالاتو کې یو لوړپوړي چارواکي وویل دا باید یوه شخصي خبره ونه ګڼل شي. موږ باید په سوډان کې نور جنګ ختم کړو. د چارواکو او مشرانو د غلطو فیصلو په سبب غازیان بدنامیږي. موږ باید قوم ته څرګنده خبره وکړو چې په سوډان کې زموږ د ناکامۍ سبب پوځ نه دی. ورونو دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به له خپل ورور تقي الدین سره کوم ډول مرسته وکړي او هغه قمندان ته به څه حالت په لاس ورکړي او څه فکر کوي چې هلته به د کرک محاصره نوره څومره وغځېږي او هلته چې په مصر کې غداران هم راپورته سوي او هلته چې په مصر کې علي بن سفیان هم شتون لري هلته به څه حالات پېښ سوي وي.